قرآن عظیم شان، اسلام او شریعت محمدي دا صرف د عباداتو مجموعه نه ده. عبادات یو اهم مقصد ده پکې، چې هغه مقصد د تخلیق د انسانیت ده. الله تبارک وتعالی په سورة زاریات کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، او نه دي پیدا کړي ما پیریان او انسانان مګر د دې دپاره چې عبادت وکړي دوی د ما او وپېژني دوی ما. نو مطلب دا نه ده چې د قرآن عظیم شان ټوله محتوا صرف عبادات دي، لکه په دې آیت مبارک کې چې په وضاحت او په صراحت او په عبارت سره تشریح شو. عبادات دي، معاملات دي، سیاسیات دي، اقتصادیات دي، ساینسي علوم دي، صناعات دي، ایجادات و اختراعات دي، کشفیات و تجربیات دي، اخلاق دي، دا ټول شیان، اجتماعیات دي، دا ټول د قرآن عظیم شان محتوا ده. که موږ قرآن عظیم شان صرف په عباداتو کې منحصر بولو، نو موږ به د قرآن سره جفا کړي، له قرآن سره به خیانت کړی، موږ به بیا قرآن عظیم شان ډیر کم معرفي کړی. قرآن عظیم شان د اسلام مقدس دین، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقدس شریعت، دا د یو قوم دین او کتاب او اسلام نه ده، د یو صنف پورې مربوط نه ده، په یو قوم پورې مربوط نه ده، په یوه ژبه پورې مربوط نه ده، تر یو وخته پورې نافذ و جاري نه، بلکې تر قیامه د قیامته پورې همدغه دین ده، دغه شریعت ده، او د ټول انسانیت دپاره، د ټول مخ د مځکې دپاره د الله راغلی نظام ده. دا انسان شموله او جهان شموله قانون ده، کتاب ده. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم، زه بلال خوب ولی جهان ویښوم.